یو چا سره د مینې اظهار کوو، د یو چا په اړه د خیراندیشۍ اظهار کوو، مشفقانه ژبه وي، نه معاندانه ژبه. او د خطاب د ژبې بل صفت د موږ باید دا وي چې زموږ ژبه مهذبه ژبه وي. زموږ ژبه باید رکیکه نه وي، سپکه نه وي، پوچه نه وي، له ښکنځلو باید لرې وي، د یو چا له توهین نه باید لرې وي. حتی خپل مخالف ته هم د مناقشه او استدلال په وخت کې د احترام ټکی وکاروو، ورته داسې ټکی چې په دیني لحاظ جایز وي او هغه هم د خپل انساني کرامت یو احساس ورنه کوي چې دغه مقابل لوري ما ته څومره په خوږه ژبه غږېږي. چې کله ته په خوږه ژبه وغږېږي نو بیا هم د قرآن کریم د همغه آیت اثر ځان ښکاره کوي چې فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ته به ناڅاپه ګورې هغه څوک چې ستا او د هغه ترمنځ دښمني ده، هغه به یو ډېر قدرمن او ګران محترم تا ته نږدې دوست جوړ شي، ستا ولی به جوړ شي. ولی دا ځکه چې هغه به د تا له مهذبې ژبې متاثره کېږي، هغه به په تا کې د تا د ویناو د تا د دعوت مصداقیت ګوري. په عربی کې د دعوت په مجال کې یو مشهوره مقوله ده، وایي الداعي مرآة دعوته. دعوتګر د خپل دعوت آینه ده، یعنی د ده دعوت باید د ده په شخصیت کې ښکاره شي، د ده شخصیت باید د ده د دعوت آینه وي، د ده دعوت د ده مفاهیم د ده اراده باید د ده په شخصیت کې منعکس شي، ښکاره شي خلکو ته. نو دی باید یو ښه دعوت، یو ښه مفهوم، ښه آینه وي او هغه څه چې خلکو ته یې وایي هغه باید په ده کې د ده په وینا کې ښکاره شي. مهذبه ژبه وکاروئ. حتی که یو چا استفزازي او په غوسه راوستونکي حرکات کول، تاسې کوشش وکوئ چې له هغو سره متقابلا ترخه ژبه، بده ژبه، سپکه ژبه ونه کاروئ. مسلمان باید درون وي، مسلمان باید کریم وي، مسلمان باید محترم او محترم وي، مسلمان باید شریف وي، مسلمان باید د اسلام په اخلاق یو ښایسته انسان وي. د خطاب د ژبې په اړه بل ټکی ورونو چې له تا سره یې شریکول ضروري بولم هغه دا ده چې معلومات مو باید درست وي. غلط معلومات مه خپروئ. چې تر څو له معلوماتو مطمئن شوي نه یاست، تر څو ارقام دقیق نه وي، تر څو مو په وضعیتونو باندې ځان سم پوی کړی نه وي، هر څه مه خپروئ. په حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما يسمع او كما قال صلی الله علیه وسلم. وی یو چاته همدومره دروغ بس دي چې هر هغه څه چې د ده غوږ ته ورسېږي دی فورا خلکو ته رسوي. نه چې یو څه تاسې واورېدل هغه تاسې وڅېړئ، غور پرې وکوئ چې بل چاته دې ویلو دي که نه دي. په قرآن کریم کې الله تعالی صحابه کرام له دې منې کړي دي چې کله د امن یا د خوف خبر ورته راورسېږي نو دوی دې خپاره کړي، بلکې الله امر ورته کړی چې دوی باید هغه اولي الامر ته او هغو خلکو ته راجع کړي چې له هغې استنباط کولی شي، معنا تحلیل یې کولی شي. نو معلومات مو دقیق ساتئ، درست یې ساتئ، په وضعیتونو ځان سم پوهوئ، له سطحیت نه راووځئ، له غوغاییت نه راووځئ او د سنجیده انسانانو په شکل د معلوماتو په خپراوي کې خپل رول ادا کوي. د خطاب د ژبې په اړه یو بل ټکی چې تاسو قدرمنو ورونو سره شریکوم هغه دا ده چې د ټولنې د پوهولو وړتیا باید ولري د تاسې خطاب، په دې معنا چې تاسې د ټولنې له ترمینالوژۍ، د ټولنې له اصطلاحاتو، د ټولنې له متلونو، د ټولنې له محاورو، د ټولنې له شعر، د ټولنې له ادبیاتو باید باخبره اوسئ، تر څو په بیلابیلو صیغو، په بیلابیلو کیفیتونو او په بیلابیلو طریقو خپله وینا یو چا ته ورسولی شئ او په دې کې د ژبې ډېر اثر وي. د خپلې ژبې له ادبیاتو، د خپلې ژبې له جمال او کمال نه باید تاسې برخورداره واوسئ، تر څو تاسې د خپلې زمانې خلک په یوه داسې مفهومه ژبه، یعنی د پوهېدو وړ ژبه باندې مخاطب کړئ چې هغوی د تاسې په خبرو پوه شي. هسې نه چې مخاطبین مو د اوس زمانې خلک وي او تاسې ژبه ورته د عصر عباسي اول ژبه استفاده کوئ، په داسې اصطلاحاتو هغوی مخاطبوي چې هغوی نه پوهېږي چې دا ته څه وایي. باید ژبه د تاسې د پوهېدو وړ وي او د خلکو د پوهولو وړتیا ورکوي. یوه بله ډېره مهمه خبره چې
تاسو سره شریکول غواړم قدرمنو ورونو د خطاب د ژبې په اړه دا چې تاسو افغانان مخاطبوي او د افغان مخاطبول په دې معنی نه دی چې یوازې پښتانه مخاطبوي یا یوازې فارسی ژبې مخاطبوي یا یوازې هغه خلک مخاطبوي چې د افغانستان په قلمرو کې دننه اوسېږي بلکې تاسو چې کله افغان مخاطبوي دا په ذهن کې ونیسئ چې تاسو افغان په ټوله نړۍ کې مخاطبوي تاسو افغان په آسیا کې مخاطبوي تاسو افغان په اروپا کې مخاطبوي تاسو افغان په امریکا کې مخاطبوي د تاسو خبره هغه افغان ته ورسیږي چې په استرالیا کې دی او دا په پام کې وساتئ چې په دغه هیوادونو کې چې کوم خلک اوسېږي هغوی له بېلابېلو فرهنګونو متاثره شوي دي له بېلابېلو ادیانو متاثره شوي دي له بېلابېلو فکرونو او نظریاتو او ایدئولوژیو متاثره شوي دي په بېلابېلو سیاسي او فرهنګي تشکلاتو کې بسیج شوي دي له هغوی سره باید تاسو داسې ژبه وکاروئ چې هغوی بیرته افغانستان ته افغانیت ته اسلام ته خپل دود و دستور ته خپل کلتور ته خپل ډیرې خپل قوم ولس ته خپلو مشترکاتو او خپلو اجتماعي او دیني ارزښتونو ته وګرځولی شي د هغوی دغه پرې شوي تارونه دوباره سره وتړئ او هغوی ته افغانستان ورپه یاد کوي هغوی ته د افغانستان د خلکو مینهناک ژوند ورپه یاد کوي هغوی د انډیویډوالزم یا د انفرادیت په عذاب کې اخته خلک دي هغوی د 2-3 کسانو په یو ځای راټولېدلو په مجلس پسې تږي دي نو تاسو باید دا په پام کې ولرئ چې تاسو افغان مخاطبوي د افغان یوازې د تا په کور کلی ولایت او د تا په وطن کې نه دی بلکې افغان نن په نړۍ کې یو پاشل شوی قوم دی او دغه قوم بیرته راټولول پکار دي د دوی ترمنځ مشترکات ایجادول پکار دي دوی په یوه داسې ژبه مخاطبول پکار دي چې دوی ځان د دې ټولنې سکني او اصلي افراد وګڼي نه دا چې هغوی د دې ټولنې په مقابل کې موقف ونیسي او بل څوک یې د دې ټولنې په خلاف استعمال کړي نو د خطاب د ژبې په اړه مې دا څو ټکي د تاسو سره عرض کړل یوه بله خبره هم در سره شریکول غواړم چې دیني فتوا طلبه مسایلو کې په خپله فتواوې مه ورکوئ په خپله څه مه وایاست بلکې دغه مسایل که مذهبي مسائل دي فقهي اجتهادي مسائل دي استنباطي مسائل دي حتی عقائدي مسائل دي دا علماو ته راجع کوي او یا په خپله علماو ته ورځئ له علماو په دغو مسایلو ځان پوهوئ او بیا په بله ورځ خپل مخاطب ته یا هغه پوښتونکي ته چې تا یې پوښتنې کړي تا ته دغه پوښتنې راجع کړي دي له هرې لارې چې وي هغه ته بیا ځواب ورکړئ یا د علماو اقوال ورته ووایاست په همدغه موضوع کې له علماو ورته وینا واخلئ او یا داسې وکړئ چې په خپله له علماو ځان پوه کړئ او بیا یې ورته ووایاست او یا حتی ورته ووایاست چې په دغه موضوع کې زه نه پوهېږم ته د خپلې سیمې له یو عالمه پوښتنه وکړه که ته په افغانستان کې او که ته چېرې بل ځای کې د خپلې سیمې د یو عالمه پوښتنه وکړئ یا کوم اسلامي مرکز یا اسلامیک سنټر ته لاړ شئ هلته حتما یو څوک شته چې د تاسې دیني مسایلو ته ځواب وایي نو په دې طریقه به تاسې د فتوا دغه ډېر پیچلي او دقیق او خطرناک مجال ته بې توښې نه یاست ورداخل شوي او دغه مجال به مو خپل اهل ته ورپرېښی وي نو زه خپلې خبرې په همدغه ځای پای ته رسوم الله تعالی دې له تاسو ټولو راضي شي رب تعالی مو په ژوند کې په علم کې برکت که او بیا په ټینګار په تکرار درته وایم چې هغه خلک چې د تاسو سره په فکري مقابله کې او په مواجهه کې واقع دي په دې لحاظ هغه خلک خپل وګڼئ چې هغه افغانان دي که په فکري لحاظ له تا بیل دي په بیله عقیده په بیله لاره روان شوي دي دی په یو ابتلا کې راغلی دی په یو ګمراهۍ کې راغلی دی خو کم تر کم ته دا کوشش وکوه چې هغه سره ته قدرمنه مخاطبه ولري او هغوی بیرته خپلو اسلامي دیني او وطني مشترکاتو ته راوبلئ د تنفر یو فضا مه ایجادوئ ځکه هغه خلک بیا د بل چا غېږې ته نن ورلویږي سبا ته بیا د هغوی په فرهنګ کې رنګ کېږي بله ورځ د هغوی د ټولنې برخه ګرځي بله ورځ بیا د هغوی اولادونه او د هغوی بچیان لمسیان د هغوی کورنۍ بیا بلکل د کفر په صف کې درېږي
او کېدای شي خدای ناخواسته سبب به زه او ته شوي یو چې ما